بسم الله الرحمن الرحیم. شروع د پاک پروردگار په نوم چې پالونکی او مهربان دی. زه شمسینوار یم. دا وخت ناستې په کراچۍ کې زموږ د ادب یو بل ښایسته شاعر سره چې عابد افریدي په نوم یاد دی او د ادب نوم یې پرهر افریدی دی. موږ سره په دغه پینل کې ډاکټر پروفیسر بنارس خان صاحب هم ناست دی، زموږ همکار دانش افریدی هم ناست دی او یو ښایسته مرکه مو راټوله کړې ده. خوشحاله یو ډاکټر عابد صاحب پرهر افریدي صاحب سره ناست یو او غواړو به چې د هغوی نه د هغوی د ژوند حالات، د هغوی د تعارف، د هغوی پوښتنې د ذات او د هغوی د ژوند روانې هلې ځلو په حوالې سره تپوسونه وکړو. ټولو نول خو پرهر افریدي صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. خپل مختصره پیژندګلو هم را سره شریکه کوي او د ژوند حالات هم را سره شریک کوي. ډیره مننه. تاسو ته هم هرکلی کوم چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه څه وخت زموږ په حوالې کو. زما نوم عابد خان دی او ژواکی یم، د سیري ژواکی یم. بیسیکلی خو موږ د ادمخیل قوم نه یو، د افریدي قوم نه، او بیسیک تعلق مې چې کوم دی هغه هم د بوډې د علاقې نه دی، خو اوس بیا د 25 کاله مخکې موږ شریکې ته بیا کوز شولو او اوس فلحال خو هلته اوسېږو. او ابتدایي تعلیم مې هم د بوډې نه حاصل کړی و. بیا د هغې نه څه بعد کې چې کوم سیکنډري ایجوکیشن و هغه خو د کراچۍ نه او د همدې صوبې نه مې بیا خپله بي ډي ایس هم وکړه او بیا څه مې ماسټرز وکړو د هغې نه بعد، او اوس د پي ایچ ډي سکولر یم په دا وخت د زیودین یونیورسټۍ نه. ډاکټر صاحب مونږ که وګورو یو شاعر او یو ډاکټر دغه دواړه کاره د ادب او بیا د طب چې کومې ذمهوارۍ دي څنګه جوړښت جوړ شو تاسو دې طرف ته چې مایله شوئ؟ دې نه علاوه تاسو ته یو بل اعزاز هم حاصل دی چې د ملټي میډیا د موسیقۍ دغه سره هم تاسو ماشاءالله په دغه فیلډ کې، نو ګران به نه وي چې دغه درې واړه فیلډونه په یو ځای روان وي؟ ګوره دا خو داسې صلاحیتونه دي چې دا انسان په خپله نه مینیج کوي، دا قدرتي طور باندې په انسان کې وي او دا ګوډ ګفټډ څیزونه دي ټول. او د دې هیسټري هم پرته ده، د دې مثالونه ډېر پرته دي. خوشحال خان خټک بیسیکلی چې کوم هغه یو ماهر حکیم و او د طب سره د هغوی تعلق و او د پښتو د ټولو نه غټ ستونان چې کوم دي په هغو کې یو دی. نو دا خو مونږ نه مینیج کوو، دا خو مینیج کېږي او دا یو داسې څیزونه دي چې دا هر شی په یو خاص وخت باندې ستاسو نه د خاص د وخت ډیمانډ کوي، نو دا مینیج کېږي نه چې دا خو په خپله بس داسې رواني سره کوي. ډاکټر صاحب مونږ ذکر وکړو سټارټ کې چې مونږ تاسو تعارف واورېدو او تاسو د کومه علاقه او کومه خاوره یاده کړه. بیا زمونږ افریدي کاست چې کوم دی دغه د شاعرۍ دپاره ادب دپاره ډېر زرخیز دي. داسې څوک تاسو په خاندان کې د ادب شاعر څوک کس و چې تاسو لیدلی وي یا ته متاثره وئ؟ بالکل جی، زمونږ په خاندان کې خو طاهر افریدی صاحب دا زما د پلار په ماماوالي کې راځي. نو موږ د بچپن نه به هغوی لیدلو، د هغوی مختلف سفرنامې د جرس ادبي جرګه چې کومه د هغې چاپ کېدنه به هره 3 میاشتې نه هغه به په خصوصي توګه ما ترلاسه کوله. او داسې نور هم ډېر شاعران دي زموږ سره په نږدې کلو کې او په قبیلو کې. تصور افریدی صاحب شو او کیسر افریدی صاحب شو، دا زموږ مشران هم دي او زما د خاندان نه دي، البته خو زموږ د پلارانو او د استادانو په ځای دی. بالکل د ادب په نظر ورته ګورو. پرهر افریدي صاحب چې څنګه تاسو چېرې دغه نوموړي شاعران تاسو یاد کړل، نو د دغو شاعرانو چې کومې هڅې دي، کومې هلې ځلې د ادب دپاره شوي دي، خو د ستاینې وړ دي. یقینا دغې سره به تاسو په شاعرۍ کې هم څه جدت موجود وي، هغه خیال رنګ به موجود وي. نو غواړو به چې تاسو نه یو کلام په اوله کې ملګرو ته شریک کړو، بیا به نورې خبرې کوو. بس د استعراف له کابله خو څه وخت وشو چې ما څه زیات لیکلي هم نه دي، خو یو څو څیزونه شته چې زه تاسو سره شریکولی شم. یو غزل درته وړاندې کوم. وی هیڅ به هیڅ مې زړه په یار باندې قایل دی، هیڅ به هیڅ مې زړه په یار باندې قایل دی، بشپړ غم یې زما وینه کې شامل دی. هیڅ به هیڅ مې زړه په یار باندې قایل دی، بشپړ غم یې زما وینه کې شامل دی. او ستا نازونه قتلیام د حق په دام کړي،
ستا نازونه قتل عام د حق په دام کړي په دام کړي او ژوند زما دی چې وژلی شي باطل دی ډېر او ستا نظر خو ملک پاسوال دی د هر دور او ستا نظر خو ملک پاسوال دی د هر دور سر زما دی چې ترتله قبایل دی ډېر او چې لتا ځینې تمه د دوستۍ ده او چې لتا ځینې تمه د دوستۍ ده پر هرې په بېدرکه لار مایل دی ډېر پر هرې په بېدرکه لار مایل لار مایل دی ډېر ښه ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې کلام کې خو ستاسو ماشاءالله دغه هر څه ښکاري د تعلیم هغه کم چې علم نن سبا د ادب دپاره ضرورت دی هغه د الفاظو هغه ذخیره څه وایي چې نوی دور کم شاعرۍ جد طرف ته بوځي دغه شاعرۍ د ادب دپاره فایده مند دی یا نقصان ورکوي نو ګوره جي شاعري خو چې کومه ده که نه هغه په کمپلیټلی په حالاتو باندې دا ډیپینډ کوي که نه چې څنګه زمانه بدلیږي وخت بدلیږي او ایجوکیشن کې تبدیلی راځي حالات بدلیږي جغرافي حالات زمونږ ډېر نازک غوندې کېدي د تېرو یو دوه درو دهیانو نه مونږ وینو چې ډېر زیات بدلون راځي وخت په وخت نو عوام چې دي بیا څومره چې شاګردان دي او شاعران دي نو هغوی حالاتو ته د هغه وخت په نظر باندې ګوري زموږ ځینې زاړه شاعران شته دي ضرور چې هغوی لا تر اوسه هغوی د وخت په زړتیا کې وشمارل کېږي مګر هغوی د خپل زاړو وختونو په مطابق باندې شاعري اوس هم د هغوی نظر تر هغه پورې رسي خو کوم چې زموږ د ځوانان شاعران دي نو هغوی خو ظاهره خبره ده چې د خپل حالات په مطابق به شاعري کوي او د شاعري چې کوم صنفونه دي که د هغوی سره سړی خپل تړون ډېر کلک قایم کی نو شاعري به انشاءالله چې ښه کېږي او تنقید چې کوم دی زه غواړم چې د دې په باره کې یو څو خبرې وکړم د تنقید فقدان دی په ننني شاعرۍ کې تاسو به وینئ چې مختلف دا سندرغاړي او داسې ډېره کم په سوشل میډیا باندې شاعري چې کومه ده هغه ډېره عامه هم ده خو مونږ ګورو چې په هغې کې څه څیزونه کم وي نو مونږ په دې باندې زموږ بدقسمتۍ ورته ووایه یا زموږ محرومي ورته ووایه د تنقید فقدان دی په نننۍ شاعرۍ کې زموږ سره او کوششونه څه داسې کول پکار دي چې موږ چې څه ولیکو نو پکار ده چې هغه په یو اصلاح وشي د هغې د اصلاح وشي بالکل تنقید همیشه د اصلاح دپاره یې کېږي برای تنقید خو نه کېږي داسې څه نو په دې شي باندې لږ زور ورکړل ډاکټر صاحب ډېر شاعران بیا په تنقید باندې خفه کېږي ما هغوی وایي دا تنقیدي نظر یا دغې کې بیا هغه تنقید طرف ته خبره لاړه شي هغه خاص کور نوې کول د دې دغه قایل نه جوړېږي زما په خیال ځکه چې ما یو څو میټینګونه وکړل نو هغې کې دا نوي شاعران بیا دا وایي چېرې لکه د تنقید په ځای تنقیس راغی دې باره کې څه وایي تاسو ګوره جي موږ همیشه دپاره سټوډنټس وو موږ واړه وو پروفیسر صاحب دا زموږ ټول استادان دي او مقصد دا دی چې موږ خو لکه بې مثاله خو کله نشو کېدی که نه موږ غلطیانې کې وي او وي نو موږ ته پکار دا ده موږ همیشه زده کړه کړې ده که موږ ځان ته طالب علمان ووایو او سټوډنټس موږ خپل ځان وګڼو نو تنقید خو ډېر ضروري تنقید پته نه دا ورډ داسې دی دا لفظ داسې دی چې دا شاید چې په چا باندې ښه نه لګي خو د تنقید مطلب اصلي کې زده کړه ده که چې زه یو کار کوم نن تر اوسه موږ ډاکټران یو تر اوسه د خپلو استادانو نه زده کوو اوس هم چې کله کله موږ یو خاص کیس کوو هغې ته مخکې د سټډي وکړو تپوس وکړو د نورو کسانو سره شریک وو هغه څیزونه نو تنقید خو ډېر ضروري ډاکټر صاحب بل سوال طرف ته راځو شاعرۍ کې تاسو څنګه د صنفونو ذکر وکړو د خوښې صنف یا چې تاسو کم صنف باندې زیات دیان وي نظر وي غزل زه وایم زیاتتر آزاد نظمونه هم البته کړي وو په څه وخت کې خو غزل یو داسې شی دی چې دا زما د خوښۍ ډاکټر صاحب موږ د غزل لغوي معنی وګورو تاسو ته به هم پته وي چې د غزل لغوي معنی موږ خلک غزل څه ته وایي په شاعرۍ کې بل طرف ته که بیا موږ وګورو چې تاسو څنګه په خپل کلام کې هم یو ټکی استعمال کړو د قبایل چې کومه تاسو دغه استعمال کړه نو چې هلته د غزل لغوي معنی کموي او دلته بیا پکې نن سبا هغې شي نه بالکل شاعري بل رنګ ته راغله څه وجه کیدای شي چې دغه الفاظ چې سم د غزل کومه معنی ده هغه اوس دې خوا دلته بالکل بدله شوه شاعرۍ کې په غزل کې لکه تاسو خپل د وطن چې کوم ستونزې دي یا کم کړکېجن حالات دي
هغه شاعرۍ کې راغلو نو دغه معنی چینج نه شوه؟ نو غزل کې خیر زمونږ سره زمونږ چې کم دایره د زمونږ چې کم سرکل دی هغه ستر وي. غزل کې په مختلف شعرونو کې موږ خپل عنوان چې کم دی په بدل طور باندې پیش کوی شو، ځکه غزل لږ آسان هم دی په نسبت د نیمو بندو نظمونو نه او داسې نور صنفونه چې کم زمونږ د شاعري دي. نو غزل عام خو شاید په دې وجې دی چې دا لږ زما په نظر کې آسان دی او ځکه یې خلق چې کم دی کوي او کېدای شي چې زما د دې خیال سره د چا څوک یې ونه ګڼي چې دا صحیح دی، اتفاق ورسره ونه کړي. خو زه خو دا وینم چې دا چونکې آسان دی نو خلک یې ورکې کوی شي. که یو غزل کې 4 شعرونه دي، 5 شپږ 7 شعرونه دي، نو د مختلفو شعرونو عنوان بعض اوقات خو تاسو ګورئ چې بالکل بدل هم وي. په غټو غټو شاعرانو کې هم نظر راځي. نو زما په حساب سره خو شاعري دی په ټول برابروي او که د نکات د نظره تېره شوي وي هغه که جدیده ده او هغه که زړه ده هغه ډېره ښه شاعري ده زما په نظر. ډاکټر صاحب تغزل چې کم په شاعرۍ کې ضرورت دی، لکه ډېر ملګري د شاعرۍ هم چې کم جوړښت دی هغې حساب د تغزل دغه نه ناواقفه وي. ماشاءالله تاسو پوره زده کړه او علم لرئ، نو غواړم چې تغزل په شاعرۍ کې څومره ضروري دی دغې حوالې سره مینوال خبر شي. ګوره وزن خو دا خو ټول بنیادي عناصر دي چې دا پوره کول پکار دي. او د خیالات چې اظهار دی کوم بعض اوقات زمونږ شاعران داسې دي چې هغوی ته لکه مونږ ګورو که نه مونږ سټډیز کوو، ډکشنریز ګورو او څه کتابونه وګورو او په هغې کې مونږ څه الفاظ چې کوم دی د هغو انتخاب وکړو او بیا مونږ شاعري چې کومه خپله شاعري کومه ده هغه مونږ د هغو لفظونو غلامه کړو. بعض اوقات زمونږ نه په دې ځایونو کې بیا چې کوم دی د غلطو امکانات ډېر وي. نو خیالات چې کوم دي هغه بالکل په غزل کې ساده پکار دي، چې کم ستا خیالات دي هغه پکار دي او د خپل وخت او د خپل حساب په مطابق چې کم دی د هغوی اظهار کول پکار. ډېره مننه ډاکټر صاحب، تاسو دا ګټورې خبرې مخ په وړاندې بوځو. خو دانش اکثر ما باندې دغه تنقید کوي چې تاسو خبرې زیاتې کوئ، یو کلام طرف ته مینوال ګوري نو یو بل کلام طرف ته راځو چې ښه غوندې کلام بل ملګرو ته ډالی شي. دا غزل در سره شریکوم ارشاد چې څه د بېسرو په سر تاج په ځای و، او څه د بېسرو په سر تاج په ځای و، په ځای و نه یې آیین نه یې رواج په ځای و، واه نه یې آیین نه یې رواج په ځای و، او کوو بې ځایه خو غربت و زما، او کوو بې ځایه خو غربت و زما، کوو بې ځایه خو غربت و زما، د دې واکمنو خو هر باج په ځای و. ډېر ښه او د بارانه نشتوالی نه لیده چا، او د بارانه نشتوالی نه لیده چا، نه لیده چا، زما د للمو احتجاج په ځای و. ډېر ښه دا شعر بیا ووایه، دا ډېر ښه ډېر او وایي چې د بارانه نشتوالی نه لیده چا، نه لیده چا، زما د للمو احتجاج په ځای و. احتجاج په ځای و، او کاږه واږه خو ستا باڼه ورېدل، کاږه واږه خو ستا باڼه ورېدل، واه، او زما زیګر ورته اماج په ځای و. ډېر او بیا څه اکثیر نه و بیا لوبې وشوې، او بیا څه اکثیر نه و بیا لوبې وشوې، بیا خو پر هر هم بستا راج په ځای و. ډېر ښه ډېر ښه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اکثر زموږ د نوي کول لپاره خاص طور باندې موږ اکثر په پښتو املا یا د پښتو چې کوم ګران ټکي دي لکه موږ اسانۍ طور باندې ډکشنري وایو، پښتو کې ورته لغت یا څه بل نوم اخیستلی شي. دا ستاسو د باج اماج دغه ټکي استعمال کړل غواړو چې د دې لږه لږه تشریح هم وشي په اسانو ټکو کې، ځکه چې نوی کول زموږ د پښتو نه ډېر لرې پاتې کېږي. دا خو ډېر عام لفظونه دي. اصلي کې زموږ بیسکس چې کوم یونټ دي که نه د پښتو د زده کړې او د پښتو د شاعري چې کوم دي، خوشحال خان خټک بابا شو، رحمان بابا شو، که موږ د دوی سټډیز وکړو دا لفظونه به موږ ته ټول اسان شي. د دې نه نور زیات لفظونه دي، دا خو نه دي. نو موږ ته به دا ټول څیزونه بیا را څرګندېږي. وګوره هر څه چې کوم دی هغه په پریکټس باندې ډیپینډ کوي که نه. ته یو ښه ډاکټر نشي جوړېدلی، یو ښه سرجن نشي جوړېدلی چې تر څو ستا پریکټس زیات وي.
بیا شمس صاحب تاسو خپله چې کوم د میوزیشنز بیسیکلي تاسو رباب غږوي او تاسو که ریاض ونه کوئ که یو میاشت ریاض ونه کوئ ماته لګي چې که زه صحیح یم نو دویمه میاشت به بیا چې کوم دی هغه غوي که نه نو موږ چې څومره لوستیا کوو د مشرانو او د کتابونو نو موږ ته به دا څیزونه چې کوم دی ټول اسان ډاکټر صاحب تاسو ژوند خو به وي ډېر مصروف خو داسې د چې کومې ټولنې دي ادبي ټولنې دي د ادب حوالې سره دلته کوم ټولګي کار کوي چېرته ناسته چېرته ټیم ورکوئ چېرته شراکت کوئ ټیم در سره وي نه جی په ما خو لوبې کېږي زه دلته یو دوه منطقه دي د یو دوه سیمو د کراچۍ ډیویزون د یو دوه سیمو چې د کم د روغتیا مسایل دی هغه په غاړې دي او بالکل چې کوم دی مصروفتیا لرو او نه کېږي داسې خلق مړه هم شولو چې کوم وو هغه چې د چا سره په ناستکی پاسکی دانش چې کوم دی هغه نن سبا په دې څیزونو لږ زور ورکوي موږ په سوشل میډیا باندې هم ګورو او د ډېرو یارانو نه یې هم واورو کشره ضلع ده خو ډېر ښه کار دی په دې کې که نه نو انشاءالله چې دا تړون به بیا را ژوندی کېږي فی الحال خو داسې څه تړون چې کوم دی ډاکټر صاحب کلام مواد مو څومره جمع کړی د کتاب طرف ته څه ذهن لرئ نن سبا اکثر ملګري د کتاب په ځای پی ډي اف جوړ کړي چې د سوشل میډیا ریکوایرمنټ هم دي ضرورت د څه وایي چې دغه کلام ټولګی جوړ شي په دې خو زه ډېر ګیلمن یم د پښتنو نه او د لوستونکو نه نن سبا د کتاب طرف ته د چا رجحان چې کم دی د خلکو هغه ډېر کم دی سوشل میډیا ته ګوره نن سبا هم ډېر داسې خلک دي په زرګاو خلک دي چې سوشل میډیا ته هم رسا نشته ده که نه نو زمونږ چې کوم بنیادی طریقه ده د علم د زده کړې هغه کتاب دی موږ په سوشل میډیا باندې شیرینګ کوی شو هغه ډېرو خلکو ته په یو هغه کې یو شکل کې ورسیږي او په فنګر پرنټس باندې هغوی په یو غنټې کې بلها زره بلها چې کوم دی هغه وي ورځي هغه وګوري خو کتاب چې کوم دی هغه ډېر ضروري دی او کتاب ځان ته دا یو پوشیده غونډه کې یو پټ خاصیت دی د کتاب ما خدا کتلې دي چې که زه چیرې د انټرنیټ نه سټډیز کوم هغه زه ښه نه زده کړه ښه نه شم زده کولی بمقابله که زه کتاب چیرې ولولم که نه نو د دې خو ډېر ضرورت دی او پکار دی چې دا هلې ځلې داسې روانې شي زمونږ خلک البته کم شوق لري د کتابونو د اخیستلو حالانکه کتابونه ارزان وي نن سبا خو د کتابونو قیمت هم او د پی ډي اف فایلونو ایون قیمت چې کم دی هغه که ته په انټرنیټ باندې زه نه کتابونه ته ډاونلوډ کوم په زرګاو روپو باندې دي شاید چې په مارکیټ کې په بازار کې به هغه په کمو پیسو میلاویږي نو زما خو دا خواهش ده چې خلک د کتابونو طرف ته پام را بدل کړي تاسو کتاب چاپ کولو تیاری کوئ لکه نو کتاب خو زما سره مواد خو شته او انشاءالله کوشش به کوم چې دا ډاکټر صاحب دا راته وایي داسې یو ګران سوال دی اکثر ملګري پرې لږ حیرانه غوندې هم شي چې شاعران خو ډېر زیات تاسو څوک لوستلي دي چا خیالونو سره متفق څوک لکه چې هغه سړی وایي چې زه ترې متاثره یم یا مې خوښ دی دغه یو سوال زه اکثر کوم چې تاسو د چا نه متاثره کم شاعر مو زیات خوښ دی یا لوستلی مو دی نو نن سبا زمانه کې خو زه منیر بونیری صاحب ډېر واورم او بالکل مې په مزغو سور دی خو ابتدا زه اوس هم ځان ته حیرانېږم چې موږ څنګه کوله په ابتدا خو موږ د خوشحال خټک او د رحمان بابا نه کړې وه چې هغه وخت کې به د هغوی په شعرونو باندې څنګه چې تاسو ووایئ چې دا نیم لغات دی چې په دې په مطلب خلک نه پوهېږي نو د هغوی په شاعري کې چې کوم روب او په موږ خو بیغوني زیږولو نو هغه شروع کې ما هغوی چې کوم دی ډېر سټډیز کړي دي او خوښ مې هم دي او کله کله ما ته هم خوند راکوي چې زه د هغوی په طور څه لګیا وم خو چونکې هغه دی یریږم چې چېرته سره هغه ګډ نشي څیزونه که نه نو د دې شي نه لږ پرهیز کوم خو هغه دی دا خوشحال خان خټک او رحمان بابا چې کوم دی هغه ما ډېر پسند ډاکټر صاحب یو سوال بل دی تاسو وایئ چې سوشل میډیا کې نن سبا شاعرانو ته ادب ته فایده میلاو شوه یا تاسو وایئ چې د سوشل میډیا دا دور چې کوم راغی دی شاعران ورک کړو نو د دې خو میله جوله رجحانات دي د دې څیزونو سوشل میډیا بعضې خلکو ته د نوي شاعران چې کوم زموږ دي زه خو دا ګڼم چې دا د سوشل میډیا د وجې نه چې کوم دی د دوی زیاته خپرونه وشوه او زیاتو خلکو هم پېژندو د ځوانان د منیر بونیري صاحب مثال که زه تاسو ته واخلم دوی په لږ وخت کې
دومره مشهور شو چې ساحل صاحب په خپل ټولې ژندګۍ کې هم شاید دومره چې کوم دی نو مشهور شوی که نه. نو د هر شي پوزیټیو او نیګیټیو اسپیکټس وي او د سوشل میډیا هم اف کورس څه څیزونه چې کوم دی ډېر پوزیټیو دي او څه چې کوم دی منفي اثرات هم لري. نو دا خو جدا جدا اثرات دي. ډاکټر صاحب تاسو د ګټورې خبرې خو زموږ ملګرو دپاره ډېر د کار دي، خو یو کلام به بل تاسو نو واورو یا غزل نه علاوه که تاسو سره بل څه دغه وي څه بل صنف باندې تاسو چې کار کړی وي یاد صنف د سره وي او که نه وي غزل خو ستاسو انتخاب ډېر بهترین دی، بیا غزل ډالئ. دا غزل به در سره شریکم او د دې نه بعد به در سره بیا یو نظم هم شریکم. وایي چې د رقیب خپلو کوڅو ته اموخته کړی دی، چې د رقیب خپلو کوڅو ته اموخته کړی دی، د تشدد دا کوم انداز دی اشنا زده کړی دی. چې د رقیب خپلو کوڅو ته اموخته کړی دی، د تشدد دا کوم انداز دی اشنا زده کړی دی. او په زندګۍ چې زه تیر د زندګۍ نه ومه، په زندګۍ چې زه تیر د زندګۍ نه ومه، قتل می بل چا کړی نه دی هم هغه کړی دی. په زندګۍ چې زه تیر د زندګۍ نه ومه، قتل می بل چا کړی نه دی هم هغه کړی دی. او د ماښامي د تنورونو نغمګرو لمبو، د ماښامي د تنورونو نغمګرو لمبو، ویر د لوګو د مازدیګر ورنه پتله کړی دی. او پر هره سور تخم په شاړو شنګیړونو شینده، پر هره سور تخم په شاړو شنګیړونو شینده، او د پښتونخوا وریځو نیت د بارانه کړی دی. ډاکټر صاحب غواړو چې په دغه کې مسلسل تاسو یو بل هم خپل یو صنف شامل کړئ، د نظم چې تاسو کوم ملګري به یو بل رنګ وګوري، بیا به د خپله مرکه راټولو ځکه چې ټیم هم کافي وشو. هسې اور وګورئ ښه، هسې اور وګورئ ښه، او سم په زور وګورئ ښه، او نه مې وزاني دښمن نه مې رور وګورئ ښه، نه مې وزاني دښمن نه مې رور وګورئ ښه، او قندو کروړو باندې خور په هر لور وګورئ ښه، او رقیب پروت په خوب وده په ما پور وګورئ ښه، او له لیمو یې بهېدل د سیند شور وګورئ ښه، او د سترګو خیر و شر نارو نور وګورئ ښه، او راته یاد شي سپین جبین خال پې تور وګورئ ښه، راته یاد شي سپین جبین خال پې تور وګورئ ښه، او د رخسارو تلزز سم انګور وګورئ ښه، او زما خوله د سویلو سور تنور وګورئ ښه، نو بیا نظر مې شو په زړه کوهي تور وګورئ ښه، او بیا مې عقل و ایرې او یا سکور وګورئ ښه، او دا په توره شپه دیدن مړه اور وګورئ ښه. ډاکټر صاحب بل یو داسې وړوکې غونې هغه راسره شریک کړئ، ملګرو به تنده ماته شي. یو غزل در سره بله شریکوم. وایي چې زړه کې مې لشای ښه دې پیژنم، زړه کې مې لشای ښه دې پیژنم، زړه کې مې لشای ښه دې پیژنم، سر کې مې سودای ښه دې پیژنم، او شپه دې د رقیب ورځ د غما سره، شپه دې د رقیب ورځ د غما سره، نوره بس زما یې ښه دې پیژنم. او غر خو غر اسمان ته هم که وخیجم، ته به ترې پناه یې ښه دې پیژنم. وایي چې پاتې شم بې یاره درته وژنه مې، پاتې شم بې یاره درته وژنه مې، شپې ډېره اوږده یې ښه دې پیژنم. او یه زړګیه ماته دې ځان مخایا، یه زړګیه ماته دې ځان مخایا، ماته آینه یې ښه دې پیژنم، او هغه چې پر هر دې قتل کړی و او ته همغه یې ښه دې پیژنم. ملګرو دا زموږ سره ډاکټر عابد پرهر افریدی صاحب ښایسته کلامونه، ښایسته ګټورې خبرې، او په اخره کې ډاکټر صاحب نه د هغوی پیغام غواړو چې تاسو سره شریک کړو. ډاکټر صاحب څه وایي چې نوی کول زموږ پښتون دغه نوی نسل چې د سوشل میډیا په دغه زولنو کې راګیر دی، تعلیم څومره ضروري دی؟ څه وایي چې موږ پښتون یا پښتو کام یا پښتو ژبه چې ترقي کوي څه به ضرورت وي؟ شکر الحمدلله په تعلیم په میدان کې زموږ پښتانه زه خو دا ګڼم چې شاید د پاکستان د نورو قومونو څخه روان دي، نو تعلیم خو هغوی کوي او دا د هغوی دپاره ښه خبره هم ده.
د پښتو لمن دی البته ونیول شي او د خیبر پښتونخوا حکومت چې خاص طور باندې دی هغوی ته زمونږ خواست دی او دا تیمونږ غواړو هم چې د پښتو تعلیم دی د چې کوم زموږ هاي ایجوکیشنز دي په دې کې په نصاب کې دی شامل کړل شي وروسته د لسمه چې کوم دی د دې شمولیت دی وکړل شي سوشل میډیا داسې بد شی نه دی چې موږ وایو چې 100% دا یو بده ذریعه ده د تړون سوشل میډیا ښه شی دی که د دې استعمال په ښه طریقې زموږ ځوانانو کې او ځوانانو کې دا ګډ سوم شته دي او تعلیم هم نن سبا زیات دی نو انشاءالله راتلونکی وخت چې کوم دی هغه د پښتو د شاعري وخت دی او د پښتو ښه شاعران به دا زیږوي انشاءالله. ډېره مننه د ډاکټر صاحب د خبرو نه چور دا دی چې د پښتون سباون روښانه دی او نوی نسل به انشاءالله یو تابناک نسل وي. په اخره کې دغه خبره چې مونږ غواړو چې پښتون قام پښتون ژبه پښتون ولس ترقي وکړي نو نه صرف مونږ به پښتو وایو بلکې پښتو به کوو پښتو به پیژنو. د خپل ګران مشر پروفیسر بنارس خان صاحب ډاکټر پرهر افریدي صاحب او خپل همکار دانش افریدي سره قربا شمسینوار تاسو نه غواړم اجازه تر بلې مرکې پورې د ځانونو خیال وساتئ. د الله په امان.